السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به یې. یوه ښه ورځ به مو پیل کړې وي. ملګرو، نن درته یوه ښکلې او په زړه پورې طریقه وړاندې کومه. هیله ده چې خوښه مو شي. دوستانو، نن داسې طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شو د خپل موبایل ټول معلومات د اپلیکیشن له لارې وګورو. دا یو په زړه پورې اپلیکیشن ده چې تقریبا 100,000 څخه زیات خلکو ډاونلوډ کړی ده، او دې کې تاسو موبایل کله مو چې خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړ، نو په اتوماتیک ډول بس تاسو موبایل ټول معلومات په هغه اپلیکیشن کې وي. نو دا اپلیکیشن د انسټالولو لپاره به لومړی تاسو پلی سټور خلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور خلاص کړ، نو دلته به تاسې راسئ او ډیوایس انفو سرچ کې نوم دوستانو تاسې وینئ، دا به سرچ کړئ. او پورته اپلیکیشن دوستانو ډیوایس انفو په نوم باندې دا اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ. ما مخکې انسټال کړی دا یو ډیر زبردست او ښکلی اپلیکیشن ده. نو دا اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ. بیا باز د دې اپلیکیشن د انسټالولو نه به تاسو راسئ او اپلیکیشن به خلاص کړئ. اپلیکیشن مو چې کله خلاص کړ، لږ انتظار به ورته وباسئ. دا دوستانو د تاسو د موبایل ټول معلومات دي. ګورئ دوستانو، دا د تلیفون حافظه شوله، او دا د بیټرۍ معلومات دي. دا هم نور ډیر معلومات دي. دوستانو، تاسو کولی شئ دلته د خپل موبایل ماډل او نوم هر څه دلته کتلی شئ، او نور هم ډیر سیستمونه دي دوستانو. ویلډ نمبر، ډیر په زړه پورې او ښکلی اپلیکیشن ده. دلته ستاسو موبایل مکمل طور باندې معلومات دلته کتلی شئ. نو که غواړئ تاسې هم ښکلی او په زړه پورې موبایل ځان ته واخلئ، نو دا اپلیکیشن څخه کار واخلئ او دغه اپلیکیشن له لارې خپل موبایل ټول سیستم کتلی شئ. نو دا اپلیکیشن ځان سره باید تاسو ولرئ تر څو ځان ته یو ښکلی موبایل واخلئ. دلته د موبایل ټول معلومات دوستانو ښیي. تاسو کولی شئ چې د دې اپلیکیشن له لارې د خپل موبایل معلومات په آسانۍ سره وګورئ. نو دا وه د نن ورځې طریقه چې تاسو ته مو وښودله. او که غواړئ داسې نورې ښکلې او په زړه پورې ویډیوګانې درته نشر کړم، نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. د بلې ویډیو پورې چې زه بیا تاسو درنه حضور ته درېږم، تاسو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. ښې شېبې ملګرو.